په اټلی کې د اتوار په ورځ عام انتخابات وشول. تمه څرګندېږي چې د پخواني وزیر اعظم سیلویو بیرلسکوني د ښي لاسي ګوندونو اتحاد به زیاتې څوکۍ وګټي. د رایې اچونه د تیر کال په اکتوبر کې د منظور شوي نوي انتخاباتي قانون کارولو سره وشوه. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا د اتوار پر ورځ ویلي د بیړنیو چارو ادارې د هغه الوتکې د پرواز ثبتي ماشین موندلې چې د فبروري په 13مه د اصفهان په غریزه سیمه کې غورځېدلې او پکې سپاره ټول شپږ کسان وژل شوي وو. چارواکي وایي دا ثبتي ماشین یې د پلټنو لپاره د عدلیې چارواکو ته ورکړی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر په ګلمرګ سیمه کې د اتوار په ورځ په واورې د خویدو سیالۍ وشوې. د سیالیو یو ګډونوالي پوجا وویل په دې سیالیو کې د بیلابیلو ریاستونو 8 یا 10 کسیزه ډلې برخه اخلي. ګلمرګ د سیاحت لپاره یو ښه ځای دی ځکه چې په هند کې تر ټولو زیاته دلته واوره کیږي. ګلمرګ د همالیا په پیر پنجال غرونو کې یو ځای دی. د هند چارواکو په خبره په واورې د خویدو سیالیو مقصد په ځوانانو کې د ژمي لوبو اهمیت زیاتول او سیلګرۍ ته وده ورکول دي.